د اویس قاتل له کور او کلي تښتېدلی دی، خو هغه څوک دی او اوس چېرته دی؟ دا حقیقت را سره همدلته په دې ویډیو کې وګورئ چې د اویس د قتل کیس کې نور څومره پیشرفت شوی دی. پښتو پوسټ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ چې زموږ نوې ویډیوګانې وخت په وخت تاسو ته در ورسیږي. څو ورځې وړاندې د اویس د قاتل نه پیدا کېدو او د پولیس د سستۍ په وجه باندې په چارسده کې تاجرانو مشرانو یوه لویه غونډه کړې وه چې په دغه غونډه کې دا خبرې هم شوې وې چې که قاتل 3 ورځو کې دننه ونه نیول شو او په میډیا باندې ښکاره نه کړی شو نو موږ به احتجاجونه شروع کړو او دغه یو تاجر تنظیم دی نو ویلي چې موږ به مکمل په چارسده او تنګي کې ټول کاروبارونه بند کړو او یو پیجام اړتال به وکړو. د هغې نه پس پولیس هم ډیر زیات د پریشر لاندې راغلي او مسلې سنجیده اخیستې وه چې زر تر زره کوشش یې کولو قاتل ونیسي او په سکرین باندې راولي او خلکو ته یې وښیي، خو اخر یې دا خبره وکړه چې د اویس قاتل معلوم شوی دی خو هغه اوس په کلي کې نشته او په کلي کې د نشتون مطلب یې همدا و چې هغه اوس د کلي نه تښتېدلی دی او موبایل نمبر یې هم بند دی او کورنۍ او هیڅ چا سره یې رابطه نه کیږي. ډیر خلک د اویس په مختلفو ملګرو باندې شکي دي چې فلانکې ملګری به وي او یا به فلانکې ملګری وي. خبره دومره واضحه شوې ده چې قاتل د کلي نه تښتېدلی دی. دا به اوس ټولو خلکو ته معلومه وي چې دغه درنده صفته انسان څوک دی. نو کلیوالو له هم پکار دي چې په دې کې خپل کردارونه ولوبوي او قاتل که د هر چا څنګ او خوا کې وي چې لاس تړلی پولیسو ته وسپاري. داسې ظالمان د رحم قابل نه دي چې پردي بچي وژني او ظلمونه کوي. د اویس پلار او تاجر اتحاد تنظیم هم د پولیسو انتظار کوي که دا ځل یې هم قاتل ښکاره نه کړو نو وایي چې نور صبر نه کوو او مکمل کاروباري مرکزونه به چارسدې تنګي او د صوبې په نورو ښارونو کې بندوو چې حکومت لږ راویښ شي او سخت ایکشن واخلي، ځکه چې اویس یوازې د بختور شاه بچی نه و بلکې دا د ټولو پښتنو بچی او سبا دا کار د بل چا بچي سره هم کېدلی شي. په دې کار کې د پولیسو سستي هم ښکاره معلومیږي او دا هم ده چې یا خو قاتل د لوی کورنۍ کس دی او یا پکې بله څه قصه شوې ده. یعنې د چارسدې پولیس یا د خیبر پښتونخوا پولیس کله هم دومره وخت مجرم ته نه ورکوي او زر تر زره نیول کیږي. الله دې وکړي چې مجرم زر تر زره ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او سخته سزا ورته ورکړل شي. د ویډیو د کتلو ډیره مننه. پښتو پوسټ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.